بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د کفارو سره کومک څنګه دی، یعنې صدقه ورکول جایز دي او که جایز نه دي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کفار دوه ډوله دي. یو هغه کافران دي چې هغه ته حربي کفار ویل کیږي، د مسلمانانو سره د جنگ اعلان وي، د مسلمانانو د دوی تر مابین مقابله وي. داسې کافرانو سره کومک کول، خیرات ورکول جایز نه دي، ځکه چې ته هر څومره کومک ورسره کوې دغومرې دوی غښتلي کیږي او دغومرې قوت د مسلمانانو په مقابل کې زیاتیږي. او که کم کافر زومی وي په اسلامي هیواد کې اوسیږي، د اسلامي هیواد تابعیت ترلاسه کړی وي، دغسې زومی کافر ته صدقه ورکول جایز دي، بلکې کوشش دا وسي چې کومک ورسره وسي څو د مسلمانانو سره محبت ډیر سي، د اسلام سره محبت ډیر سي او د اسلام دین بالاخره قبول کی. بدائع صنائع جلد 5 صفحه 104، الفقه الاسلامي و ادلته جلد 4 صفحه 580.